د ننګرهار دوربابا ولسوالۍ مرکزی جامع کلینیک د هغه کلینیک دی چې د دوربابا ډیری ناروغان د درملنې په موخه هم دلته راځي. د دوربابا اوسیدونکو بازي خان چې یاد کلینیک ته ناروغان د درملنې په موخه راوستي وای له خپل سیمې دی کلینیک ته څو ساعته پیاده مزل کړي تر څو ناروغان خشي. دغه کلینیک کومه ستونزه لرو کنه مونږ ولر زیاته ودلته داسې چې راشو دوی نه که ډاکټران شته دوی نشته خامخا مونږ ډېر لري د ساحې نه راځو دلته چې راشو نو بازار ته راستلی شو نو بیا خامخا کلینیک دوی نه بیا راته ولیکل چې اجلان دی راواخلی مونږ مجبور یو بیا ځکه مجبوریت نه شانې شو راخسته. د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور ګلاب بیا په لری پرتو سیمو کې د کلینیکونو د جوړېدو غوښتنه کوي. مونږ په دې سیمه کې کلینیکونه غواړو د لږو او ناروغانو سره مهربانه یو ځای بل ځای ته شته دی خو کمزوري دي او چې مونږ د ګوړکو دوربابا چینار په دغه ځای کې مونږ ته کلینیکونه جوړ شي د ناروغان مونږ لوړ ځایونه راکې باسو او د غلې راوړو چې مونږ ته د کلینیکونه لږ ډیر شي او د ناروغان هم لږ ادب ته ورسېږي شته دی خو کمزوري دي ډیر کمزوري دي. د ننګرهار عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف د درملو د کمښت په اړه وایي لیوي مصیبت ته د قرارداد د بدلیدو پر وخت په لږ ځند د کمښت ستونزه رامنځته شوه چې په خبره یې اوس حل شوې. امین د نویو کلینیکونو د جوړېدو په اړه وایي د 14 ولسوالیو پیشنهادونه له مرکزی ادارې سره شریک کړي چې په خبره له منظوري وروسته به د جوړېدو کارونه شروع شي. د دغه لري ولسوالیو د فرع چې هغه ولسوالۍ کې ډیچونه نشته ده هغه د فرع امارت اسلامي د لري ولسوالۍ د بهر ډیچونه منظور کړي دي چې جی ایچ یو جنرال شخانه به جوړیږي هغه خدمات چې بخار کېږي هغه په لري ولسوالۍ کېږي هغه باندې کار روان دی چې قراردادیان کله قرارداد وګټي او بودیجه ته مختص شوی ده نو ان شاء الله په غو ولسوالۍ کې به غټ هسپتالونه جوړیږي جنرال هسپتال به جوړیږي هغه د ټولو مریضانو علاج په غیزه کې کېږي ان شاء الله د لري ټولو ولسوالۍ د فرم په نظر کې نیولې ده او وزارت لمغه لګلې ده د ولسوالۍ کې په ننګرهار کې موږ جی چې یا جنرال هسپتال نه لرو شپږ ولسوالۍ کې موږ لرو نو ان شاء الله دا به جوړیږي د خلکو هغه ستونزه چې کومه د خار تر رسیدګي نشي کولای هغه ستونزه به د ولسوالۍ کې حل کیږي. د ننګرهار عامه روغتیا د مسؤلینو په خبره په لرو پرتو سیمو کې د روغتیايي ستونزو د لمنځه وړلو په موخه یې ګرځنده ټیمونه جوړ کړي چې وخت پر وخت هغو سیمو ته چې کلینیکونه ونه لري ځي او روغتیايي خدمات کوي.